د پښتو مشهور اداکار سید ممتاز علي شاه د لوی بیماری نه پس د 91 کال په عمر کې په پېښور کې وفات شوی دی او په سپینه وړۍ کې سپینه ډیرۍ کې به د هغه جنازه نن په پېښور کې ادا کیږي. سید ممتاز علي شاه بادشاه هغه په کال 1943 کې د ډرامو او د فن په دنیا کې قدم ایښی چې ډېرې کامیاب ډرامې کړې دي. پی ټي وي دپاره هم کار کړی، پی ټي وي نېشنل دپاره هم کار کړی دی، په ډېرو ډرامو او کمرشلو کې هغه کار کړی دی او هغه ته د جذباتو بادشاه هم ویل کېږي. هغه په پېښور کې زندگی کوله او هغه نن چې دی وفات شوی دی، جنازه به هم په پېښور کې ادا کیږي. سید ممتاز علي شاه بادشاه د خلیل مومند قوم سره تعلق لرلو او هغه په پېښور کې زندگی تیروله. په هغه باندې د هغه ملګري چې کوم دي ټول ډېر زیات خفه دي، خفګان پې کوي چې یو داسې اداکار چې ټول عمر یې خپل ملګري بالکل خفه نه دي ساتلي، یعنې یو ډېر خوش اخلاقه انسان و، هغه نن د دوی په منځ کې نشته. نو د هغه وفات سره د هغه ډېر ملګري هم خفه دي چې موږ د یو ښه ملګري نه محروم شو. تازه ترین اپډیټ او نور معلومات به تاسو سره په بله ویډیو کې شریکوم.